که یو انسان شپه ورځ په ګناهونو کې اخته وي او په نارواو کارونو کې اخته وي او دې ځان د هغې ګناهونو نه اړول غواړي لیکن نه اوړي او بعضې ملګري داسې وي چې هغه وایي چې اوس ګناه کومه بیا یې نه کومه دا زما د ټولو اخرنی ګناه ده بیا به زه یو ګناه نه کومه په دې دی کې موږ سره د ګناهونو یو لوی انبار جمع شي یو لوی غر زموږ سره جمع شي نو که یو انسان داسې وي که هغه زموږ ورور وي که زموږ خور وي او هغه شپه ورځ په ګناهونو کې مبتلا وي او هغه ته دا خبره منظره وي چې رب العالمین د ما د دې غلطو ناروا کارونه واړي رب العالمین د ما د ګناهونو نه منې کړي او زما زړه دې د نیکو اعمالو او کارونو سره چې کوم دی دغه شي اموخته شي نو د دې وظیفې په برکت سره اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون د دې یو داسې عمل درته ښیمه چې د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین د غلطو ناروا کارونه منې کړي او د نیکو اعمالو افعالو سره به ستا شوق پیدا شي بیا به د دې وظیفې کولو د دې عمل کولو نه پس به هر یو د ګناه کار تا ته به دومره ګران شي لکه چې یو لوی غر دی او هغه لوی غر په تا باندې راغورځېدو د دې عمل سره به د رب العالمین د ګناهونو زړه بېهي تور کړي لکه زمون ګناهونه په دغه باندې مختلف قسمونه لکه بعضې کسان هغوی موږ ته راشي دغه ته پرسنل ته راشي او په هغه پرسنل کې دوی چې کوم دی موږ سره رابطه وکړي یاره په پلانکې ګناه کې مبتلا یم هم په دې رمضان کې زما نه په کثرت سره ګناهونه کېږي څه وکړم څه داسې عمل راته وښوه څه داسې وظیفه راته وښوه چې د ګناهونو نه منې شم یو داسې خاص عمل راته وښوه چې په رمضان او غیر رمضان کې زه د ګناهونو نه منې یم نو د هغه رونو او د هغه خویندو دپاره دا وظیفه انتخابي مفیده وظیفه ده او د دې وظیفې او د دې عمل کولو نه پس به رب العالمین ته کې یو داسې صلاحیت پیدا کړي چې د ګناهونو نه به تر د عمر دپاره ړت ورشي چېرته کې به د ګناه طرف ته بیا شوق نه کېږي او د ګناه کار به درته دومره ګران شي بیا لکه چې یو لوی غر دی او هغه لوی غر په تا باندې راغورځېده لکه یو انسان د یو غر د لاندې ناست دی او د سره اوس د ده 100% د یقین دی دا غر راغورځېږي آیا دا انسان به د دې غر د لاندې زندګي تېره کړي یو منټ به ایثار شي که الله وحاشه یو منټ به ایثار نه شي همدا مثال هم د دې دی چې کله انسان دا وظیفه شروع وکړي د ګناه کار به دته انتخابي سخت کار ښکاري او د دې عمل نه پس بیا کله هم چې تاسو ګناه کوئ اچانک به چې کله تاسو د ګناه ځای ته ورشئ د ګناه کار ته اچانک به د ستاسو دا رنګ تک زړ شي اچانک به ستاسو نه د خبرو طریقه هم بلکل هېره شي اچانک به د ستا بدن باندې رپېدل شروع شي زړه به یې درزېږي داسې به زړه رب العالمین د دې عمل په برکت سره صفا کړي نو راځئ محترمو د ګناه نه به د تمام ګناهونو نه به توبه څنګه وباسو د تمام ګناهونو نه به خپل ځان څنګه ساتو د هغې دپاره درته یو مزیداره نسخه ښیمه او بیا درته یو ښکلې مزیداره وظیفه ښیمه امید دی انشاءالله چې د دې وظیفې او د دې عمل کولو نه پس به د رب العالمین د ګناهونو نه مکمل له تور کړي او د نیکو اعمالو افعالو سره به ستا شوق پیدا شي د ټولو اول به تاسو هغه انسان چې د حق لارې نه اوښتی وي او په غلطو لار باندې روان شوی وي یا خو په صحیح حق مذهب باندې دی لیکن د هغه نه ګناهونه په کثرت سره کېږي هغه انسان دی اوبه راواخلي او په اوبو باندې د 100 پیرې دغه آیات مبارک بسم الله الرحمن الرحیم اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون دغه آیات مبارک دی 100 پیرې وي او په اوبو باندې د شوف کی یاري باندې کوف کی او هغه اوبه دی بیا دغه کس استعمال کړي دغه اوبه دی بیا دی وسکي دا عمل تر دا 40 یا د 140 ورځې پورې وکړي خو تاسو 140 ورځې وکړو ډېره زیاته پیدا به درته وشي ورنه تر د 40 ورځو پورې کافي دی دا عمل مسلسل روزانه پابندۍ سره هم په دې طریقې سره کوئ 140 ورځې تاسو وکړئ 140 ورځو کې به تاسو ته خپله اندازه ولګي رب العالمین به د ګناهونو زړه داسې تور کړي لکه چې یو لوی غر دی او هغه لوی غر په تا باندې راغورځېدو داسې به د رب العالمین د ګناهونو زړه تور کړي او د نیکو طرف ته به د رب العالمین مخه کړي محترمو دې سره به یو څو خبرې اوسه ضروري وي
د 41 یا 40 ورځې چې کله دا یو عمل کوئ دې سره به دا خبره ضروري وي چې دا 40 ورځې به مسلسل پابندۍ سره مونځ کوئ. کو نارینه د عمل کوي نارینه به 15 واړه وخت مونځ پابندۍ سره کوي 40 ورځې مسلسل چې تکبیر اوله د نه فوت نشي. کله چې امام الله اکبر وایي چې ته مثلا الله اکبر وایې. که زنانه کوي نو زنانه دې دغه یو عمل په هغه وخت کې کوي چې کله د مانځه وخت داخل شي نو په هغه وخت کې بیا دوی دغه یو عمل کوي. د دې فواید اثرات به څه کوي انشاءالله. یو دویمه خبره دا ده چې دا 40 ورځې مسلسل ته به د خپلو سترګو حفاظت وکړي. په دې سترګو باندې به ناروا څیزونه نه ګوري، فلم، ډرامه، ګانې وغیره دا څیزونه به قطعا په دې باندې ګوري. دریمه خبره چې ستا په خولې باندې هر وخت استغفار شروع وي د 40 ورځې. د 40 ورځو سره تاسو چې کله دا عمل د کم عمل مې درته وښول او د کم چې کوم دی دغه مې درته وکړل هدایات 40 ورځې مسلسل په دې باندې پابندي تاسو وکړئ انشاءالله. 40 ورځو کې دننه به ته د خپل زړه کیفیت سیکې الله جل شانه به د ګناهونو نه بالکل نفرت پیدا کړي. ګناه کار به درته یو لوی بوج ښکاري او کله چې د نیکۍ کار وي د نیکۍ کار به تا ته انتخایي آساني بیا او د دې عمل برکت ورته زه ښیمه. د دې یو لوی برکت دا هم دی چې څونه پریشانۍ دې وي نو د دې عمل په برکت به د رب العالمین هغه تمام پریشانۍ هم ختمې کړي. څومره لارې دې بندې وي څومره بندشونه وي تا ته هغه تمام بندشونه به رب العالمین د دې عمل په برکت سره د ستاسو ختم کړي. عزتمندو یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو. یقینا چې نن خو د دې عمل نه مکمل پیدا واخلو او خپل ځان د آخرت توښه تیاره کړو، خپل ځان د ګناهونو نه خلاص کړو.